وطنا 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 وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري یو نوی فلم کتونکو ته تیاروي چې دا وخت په لاهور کې شوټینګ روان دی. د دې فلم نوم دی پیښور زما دی. د دې فلم ډایرکټر څوک دی، فلم ساز څوک دی، په دې فلم کې به کم فنکار د خپل فن مظاهره کوي او په دې کې هغه کم یو فنکار دی چې دی په اول ځل په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي. د دې فلم موسیقار څوک دی، کہانی چا لیکلی ده، په دې ټولو حوالو له تاسو سره خبرې اترې کول غواړم. خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او ډېر ښه کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په وجه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. راځم خپل اصل موضوع ته. اصل موضوع دا دی چې 5-6 ورځې کېږي چې لاهور کې پیښور زما دی د دې فلم شوټینګ روان دی. په ډیره تیزی سره د دې فلم شوټینګ تر سره کیږي. ډیر زر به د دې فلم اعلان وسی او کتونکي به یې پر مختلفو سینمو د دې فلم نمایش وګوري. ګرانو کتونکو، په دې فلم کې چې کومو فنکارانو کار کړی دی، په هغو فنکارانو کې ارباز خان مرکزی کردار ادا کوي. له ارباز خان سره چې نورو کومو فنکارانو په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي، په هغو کې مهک نور، عمران خټک، اصغر چیما، محمد حسین سواتی، رباب، حمزه، عاشق خان، کرینا او له دې سره به ډېر فنکاران په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي. په دې فلم کې د ویلن کریکټر 3 فنکاران تر سره کوي: اصغر چیما، عمران خټک او محمد حسین سواتی. دا فلم بسمه پروډکشن تیاروي. د دې فلم ساز خلیل رومان صاحب دی. د فلم ډایرکټر شانزیب خان دی. شانزیب خان پښتنو ته ډیر هیټ فلمان ورکړي دي، لکه د مرګ لوبغاړي، میلمه یو داسې فلم و ګرانو کتونکو چې دا بالکل د پښتنو په کلتور باندې جوړو. هغه فلم هم د شانزیب خان په ډایرکشن کې تیار شوی. شانزیب خان ستاسو د پاره یو پټ پناه نوم نه دی، بلکې شانزیب خان ډیر فلمان په خپل ډایرکشن کې پښتنو ته جوړ کړي دي. شانزیب خان له ډایرکشن سره فایټ انسټرکټر هم دی، یعنی په فلمانو کې چې کم جنگونه کیږي د هغو ټولو جنگو ترتیبات شانزیب خان تر سره کړي دي. په ډیرو فلمانو کې به طور فایټ انسټرکټر شانزیب خان کار کړی دی. ګرانو کتونکو، پیښور زما دی د دې فلم ټول شوټینګ به په لاهور کې تر سره کیږي. د فلم شوټینګ په ډیره تیزی سره روان دی. ډیر زر به دا فلم کمپلیټ سی. د دې فلم پیښور زما دی. د دې فلم ساز خلیل رومان صاحب دی. ډایرکټر خو ما تاسو ته اول ذکر وکړي چې د دې ډایرکټر شانزیب خان دی. د دې فلم کہانی او مکالمې جنګریز خان لیکلی دي. د فلم موسیقار زر محمد زرو دی. او په دې فلم کې چې په اول ځل کومه اداکاره، کومه فنکاره د خپل فن مظاهره کوي، د هغې فنکار نوم دی رباب. رباب په دې فلم کې په اول ځل باندې د خپل فن مظاهره کوي. ګرانو کتونکو، یوه خبره به له تاسو سره بل هم شیر کړمه. د پښتو فلمانو سرکټ 2 دي. یو سرکټ کراچۍ ده، بل سرکټ پیښور دی. په دې دواړو سرکټانو کې دومره سینمې نسته چې په هغو سینمو کې یو فلم ولګاږي او هغه فلم ګټه وکړي. د دې مطلب دا دی چې د وړوکي بجټ فلم په فایده کې وي، په ګټه کې وي. د غټ بجټ فلم کتان ګټه نه کوي. که یو فلم تر 20 لکه یا تر 25 لکه پورته تیار سی، پورته جوړ سی، نو هغه فلم بیا ګټه نه کوي. ولې چې په ملک کې سینمې نسته. که سینمې وای بیا به ګټه کوله. ځکه خلیل الرحمن صاحب دا فیصله وکړه چې د وړوکي بجټ فلم په فایده کې دی، د وړوکي بجټ فلم جوړ کړي. دارنګه ارشد خان هم په لاهور کې د خپل فلم په شوټینګ باندې لګیا دی، بلکې شوټینګ یې کمپلیټ شوی دی. د هغه په نورو ترتیباتو باندې لګیا دی. هغه فلم هم د وړوکي محدود بجټ فلم دی. نو داسې د وړوکي بجټ فلمان چې جوړیږي، سینمې کمې دي، بیا به هغه فلم
د ګټې خواله ځي. غټ فلم قطعاً د ګټې خواله نسی تلای. ګرانو کتونکو دا و د پښتو ایچ ډي فلم پیښور زما دی. د دې په باره کې اهم معلومات چې ما له تاسو سره شیر کړل. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاسته. د خدای په امان.